سلامونه نیکی هیلې د دې مهال سپورتي خبرونو ته په خیر راغلی. د افغانستان کرکټ بورډ غوروي کمیټې د حشمت الله شایدي په کپتانۍ کې د نړیوال جام سیالیو لپاره لاندې لوبډله اعلان کړي. په لوبډله کې حشمت الله شایدي، ابراهیم زادران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، رشید خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فاضل حق فاروقي، نوین الحق او په رزرف لوبغاړو کې بیا ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید احمد مالک شامل دي. افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري په جرمني کې د ځغاستې په نړیوالو سیالیو کې 4 د سرو زرو میډلونه ګټلي دي. دا سیالۍ د جرمني د نورد رین ویستافولن ایالت په دوسلودورف ښار کې جوړې شوې چې د 21 هیوادونو څخه شاوخوا 1500 نابینا او نیمه نابینا پکې برخه اخیستې وه. نوري په دې سیالیو کې 4 لوبې ترسره کړې چې په هره لوبه کې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره 4 د سرو زرو میډلونه وګټل. د اسیا جام کرکټ سیالیو کې د هند او سریلانکا لوبه. هند د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې سریلانکا ته د 41 منډو په توپیر ماتې ورکړه. هند لپاره یو ځل بیا کلدیف یادو 4 وکټې واخیستې. سریلانکا لپاره دونیت ویلیلیګا د باولینګ پر مهال 15 وکټې واخیستې او ښه توپ وهنه هم وکړه. ویلیلیګا په 40 توپونو نسوځېدلې 42 منډې جوړې کړې خو لوبډله یې بریا ته ونه رسوله.